ښاغلی غني وایي دا ټول پر ما لګول شوي تورونه دي، ما هیڅ هم نه دي کړي. په ښاغلي غني باندې لګول شوي تورونه چې غني هم په غوسه کړی دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني په دې مرکه کې یو ځل بیا هغه ادعاوې رد کړې چې ګواکې د افغانستان څخه وتلو پر مهال یې د ځان سره 1.9 میلیونه امریکایي ډالر وړي دي. تر غني وړاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی مفتش یا سیګار هم په تازه راپور کې وویل چې د ښاغلي غني او ملګرو لخوا یې دومره ډیرو پیسو لیږدول احتمال نه لري. سیګار په خپل لومړني راپور کې چې د کانګرس جګپوړو د دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو ته یې استولي، ویلي چې په هغه هلیکوپټر کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غني، میرمن یې او نور جګپوړي چارواکي ورسره وو، د 500,000 امریکایي ډالرو څخه ډیر نه دي لیږدول شوي. په ښاغلي غني او جګپوړو سلاکارانو یې دا تور لومړی په کابل کې د روسیې سفارت ولګاوه. سفارت د RIA خبري اژانس ته ویلي و چې مخکني جمهور رئیس محمد اشرف غني د هیواد څخه د وتلو پر مهال د ځان سره 4 موټره او یو هلیکوپټر د نغدو پیسو څخه ډک کړي و او د دې امریکایي ډالرو اندازه یې په اټکلي توګه 1.9 میلیونه ښودلې وه. خو د سیګار په لومړنیو تحقیقاتو کې معلومه شوي چې د افغانستان د مخکني حکومت د سقوط پر مهال د مختلفو دولتي ادارو څخه لسګونه میلیونه ډالر ورک شوي او تر اوسه هیڅ هم درک نه دي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د الله په امان، تر بیا خیر چارې.